اول में ټول روحي ورمنو ته ټول ولس ته عوام ته د زړه د پالنه سلام پېښ کوي. دې نه بعده چې د موږ ټول جایز مطالبه عامو او حکومت ته پېښ کوي. اولنۍ مطالبه د موږ دغه د حکومت نه چې کوم ګاډي د نیولې دي دا فوراً پرېږدي. چې په هر چیک پوسټ یا دي په هر تحصیل شي یا دي په هر کلي شي یا دي هغه ګاډي دا فوراً خلاص کړل شي. دویمه مطالبه د موږ دغه دی چې کومه د پرچې د بندولو د اعلان کړی دی دا د بندولو اعلان نشته نه قبل قبول دی. دا پرچې جاری دا بندیږي نه. دریمه مطالبه ډي سي صاحب د موږ سره چې کومې فیصلې کړې وې هغه فیصلې د ډي سي صاحب سر ته ورسوي. دې نه بعده په دې پرچې باندې نن یا مشته راپور رسېدلی دی چې په دې پرچې باندې ولس ستړیږي عوام ستړیږي چې کله تحصیل ته ورچک شي په میرلي شي باقاعده بارین پیسې اخیستې شوي دي. په دې پرچې باندې دا پیسې ورغلي دا د موږ سره دا فیصله کړې وه چې دا پرچې آنلاین شي د دې هېڅ قسم ټیکس د دې هېڅ قسم پیسې نه وي. دا مشته نه قابل قبول دی. میں پارٹائی اولادی دے میر سر شریکات کو میر دے شکریہ ادا کوي و میر حق مطالبه و خاصیت دی میر ساخاری وطینا دی دا خالق لگیا دی په یو بار گین پره 50 سالوeste کسونه کور راوندا سیک پشه ډیلرون دی سیک پشه ټپلرون دی سیک پشه لنګریون دی ډېر مسالې په دا بار گینه پره د میر حال کې دی د میر غریبات ته و د میر غریب عوام دغه ګاډي مخانوي دي چې هغه دای په 100 لک روپۍ کو یا په 10 لک روپۍ کو په 2 لک په 3 لک روپۍ کو او دا په دلیار سے دا ورته مخشش او دا ورته وي چې ته مو ته پرچار وکړه ته دا ګاډه ودروا د میر ته دغه شیواس نشته او دغه میر قبل نه دا د میرلی او د میران شاه او د تخیل د رغماک د ګون چې سیمره د برګنه ولادي دا د میر د ټوله یو مشوره دو په یو مشوره باندې میر لګیای ایسی دا سے یو مطالبه جوړه کړی دو تجارت جوړ شو دا چې منفي تا ورسه ما درتا یی چې د انجن نمبر دی یو دا چې سسته بنده بیا د خلک تړیا وي د میزوام په چک پوسټه باندې داس پښتنه باندې کوچه ته چې په 2013 سے دا ګاډي ورته کسٹم کړی دي مهرباني دا کو د خلک په خپل تنخې پر رخصه دي د غریبونو عوام د نه تنګوي او دینه میز ته درخواست کی کمیزه میوه دا وہ قدمیز ایم پی اے دا قدمیز اقبال صاحب دا قدمیز وزیر اعظم دا چې سه قدمیزار چاته دا درخواست میز سر نه جوړوي خیر تر غلی مزدیره تر غلی میز د کاغذی ګاډي مخانوي نه دا برګنینا میز جوړ کړی دی په 15 پیډ کاتونه نن دا د میز کاروبار باندې دي چې دا کیما غادت ته جوړ کړی دا د میز کاروبار ته باندول یو اسباب دا او مهرباني دا وشي چې د میز کاروبار د خلاص شي او په دانا منا باندې چې سلاو جنا جوړ دي تیر سره کړی دي دا نو دا په غالي ارمازال سره وکړو